السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو امید لرم دوستانو چې ټول به روغ جوړ صحتمند دی زیم جاوید خان او تاسو ګورئ جاوید خان آفیشل چینل دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د فیسبوک مسینجر 15 ډیر زیات مهم ضروری او پټ سیټینګس در معرفي کړم دوستانو دغه سیټینګ د ټولو هغه کسانو لپاره ضروری دی څوک چې د فیسبوک مسینجر نه ګټه اخلي خو زه مطمئن یم دوستانو چې نن سبا هر څوک د فیسبوک مسینجر نه کار اخلي خو مخکې له دې نه دوستانو که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي یاستئ نو چینل ځان سره سبسکرایب کړئ خرچه پې نه راځي ویډیو لایک کړئ دوستانو او همدارنګې دوستانو ویډیو د خپل ملګرو سره شریکه کړئ تر څو هغوی ترېنه هم ګټه واخلي او که لاندې کمنټ باکس کې مو موږ ته کمنټ راکړئ نو ډېره به ښه وي دوستانو جواب به تاسو ته خامخا ضرور میراویږي نور نو دوستانو ستاسو وخت نه نیسمه او راځمه د ویډیو په طرف دوستانو زه به سیټینګ د 15 نمبر نه شروع کوم او اول نمبر باندې ختموم نو اول نمبر دوستانو ډیر زیات ضروری مهم سیټینګ دی ټول سیټینګ ضروری دی دوستانو نو دوستانو زه راځم دې ځای نه مسینجر داسې راخلاصوم بیا به راشئ دوستانو دې برخې کې چټ برخې ته دلته به دوستانو ستاسو د پروفایل برخه راخلاص شي او د پروفایل ټول مهم سیټینګ همدلته موجود دي دوستانو راځو 15 نمبر زبردست سیټینګ 15 نمبر سیټینګ دوستانو د مسینجر ډارک موډ دی که چیرې تاسو غواړئ چې ستاسو فیسبوک مسینجر مکمل پلیټ فارم کاري صفحه تور یعنی ډارک موډ ته واوړي بیا به دلته داسې کلیک وکړئ او بیا به دې نه دوستانو داسې دا آن کړئ او بیا به دې نه بیک شئ او اوس وګورئ دوستانو مکمل سیټینګ هر څه د مسینجر موږ سره ډارک موډ ته واوښتو یعنی مکمل پلیټ فارم کاري صفحه زموږه توره شوه که د چا نه خوښېږي دوستانو بیرته راشئ همدلته او له دې ځینې داسې آف کړئ او دې ځینې داسې بیک شي راځو څلورم نمبر سیټینګ چې هغه له دې نه هم ضروري دی مهم دی ارزښتمنه دی میسیج ریکویسټ تاسو ته بالکل ناشنا کیدای شي تاسو به کله دې ته راغلي هم نه یاستئ نو دوستانو هغه کسان چې تاسو سره په فیسبوک کې فرینډ نه وي ستاسو ملګري نه وي او هغه تاسو ته میسیج کوي ستاسو پروفایل صفحې ته راځي نو هغه میسیجونه چیرته ځي دوستانو هغه بیا راځي میسیج ریکویسټ برخې ته او یا هم هغه میسیج دوستانو چې کوم ته پرایویټ میسیج ویلی شي لکه دلته وګورئ دا یو میسیج هم ماته راغلی دی دریم نمبر سیټینګ دوستانو ارکایب چټ یا هغه چټ چې کوم تاسو ډیلیټ کړی تاسو چې کوم کسانو سره چټینګ کړی وي میسیجونه کړي وي وایس کالې کړي وي ویډیو کالې کړي وي او هغه تاسو ډیلیټ کړي وي که چیرې تاسو بیا غواړئ چې هغه هیسټري وګورئ نو دې لپاره به دوستانو داسې لاندې راشئ او دلته وګورئ ارکایب چټس دا به داسې راخلاص کړي او دا وګورئ دوستانو ټول ډیلیټ شوی چټ دوستانو دا هم دویم نمبر سیټینګ او دویم نمبر سیټینګ فیسبوک مسینجر کې د فیسبوک او د مسینجر دواړو لپاره د یو یوزر نیم جوړول دي یوزر نیم څه دی دوستانو یوزر نیم هغه نوم دی په کوم باندې چې تاسو کسان کولی شي فیسبوک مسینجر کې همدارنګې د فیسبوک سرچ برخه کې یعنی سرچ اپټیمایزیشن انجن لارې نه تاسو سرچ کی نو دې لارې نه دوستانو تاسو کسان کولی شي چې سرچ کی تاسو به راشئ ایډیټ یوزر نیم ته او دې برخه کې به دوستانو تاسو ورته یو منظم یوزر نیم تعیین کړئ یا مشخص کړئ لکه څنګه چې ورته دلته ما لیکلی دي نو دا هغه نوم دی دوستانو په دې باندې کسان تاسو کولی شي په اسانه توګه باندې سرچ کی او تاسو په فیسبوک کې را پیدا کړي او دا هم دوستانو اول نمبر مهم او ضروری سیټینګ دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې په مسینجر کې هیڅ چاته آنلاین معلوم نشي تاسو آنلاین خو چاته معلوم نشي چې دا کس اوس آنلاین دی او انټرنیټ نه کار اخلي نو تاسو که چیرته غواړئ چې په مسینجر کې ځان آفلاین وښئ بیا به راشئ اکټیو سټیټس ته بیا به راشئ دوستانو دې برخې ته او له دې ځای نه به دا سیټینګ داسې منظم فعال کړئ نو دلته هم دوستانو دوه سیټینګ دي یو شو وین یو اکټیو او بل شو وین یو اکټیو ټوګیدر دغه یو چې دی د بل آپشن عمومي د ټولو کسانو لپاره دی یعنی پابلیک دی او دا لاندې چې دي ستاسو کانټکټ یا ستاسو ملګري
که چیرې تاسو غواړئ چې پابلیک شکل باندې خلکو ته آفلاین معلوم شي خو خپل ملګرو ته آنلاین معلوم شي نو بیا دا لاندې بندولی شئ. نو دا دوستانو د فیسبوک مسینجر 15 خورا مهم او اړین سیټینګونه. امید لرم دوستانو چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. د داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره که چینل مو نه وي سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ د بیل یا ګنټۍ نشان کېکاږئ. ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. ښه وخت. الله پامان.